نو څنګه چل دی ملګرو، زه یم ستاسو خوږ یوټیوبر حضرت ولی صاحب او تاسو ګورئ پښتو انفارم ټي وي چینل. ملګرو، مرغۍ په دنیا کې د ټولو نه ښایسته او یریدونکي انیملز دي. نو تاسو به اوس سوچ کوئ چې د دې نه به چاته څه خطر وررسیږي، خو نه په دې ویډیو کې زه تاسو ته به په دنیا کې د ټولو نه خطرناک پرندو په باره کې وایم. نو که تاسو هم داسې لس خطرناک پرندو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره اوسئ د ویډیو پای پورې. راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو داسې مزیدار ویډیو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم ضرور ووایئ. نو ملګرو، په دې ویډیو کې په نمبر 10 کې راځي پیټ هوای. ملګرو، نیګونی خلک د کلونو نه د دې مرغۍ نه بچ را روان دي. په کتو خو دا مرغۍ ډیره ښایسته او ډیره ساده ښکاري، خو نه بای. پیټ هوای په دنیا کې اولنۍ پرنده ده چې په کومه کې زهر موجود وي. دې کې ډیر خطرناک زهر وي. په دې پوره وجود کې او مکوخه کې زهر وي او مزه خبره خدا ده چې دا وجود زهر نه جوړوي، بلکې دې کې دا چې کم زهرله چینجو خوري او لدې چینجو نه دی وجود کې زهر جوړیږي. او کم کسان د دې شکار وږي او د دې خواړه وغواړي نه د مرګ خطر هم جوړېدای شي. ملګرو، په دې ویډیو کې 9 نمبر کې راځي بریډډ ویلچر. ملګرو، دې پرندې ته لیمرګر هم ویل کیږي. د دې مرغۍ شکل ډیر خطرناک دی. دې ته کتو سره سړی هسې هم یریږي. د دې پرندې 90% هډوکي خوراک دي، خو د ټولو نه خطرې خبره دا ده چې دا هډوکي په خوله کې نشي ماتولی. نو له دې د عمله دا خپل شکار په خوله کې ونیسي او اسمان طرف ته اولوزي. ډیر اوچتېدو وروسته دا شکار ښکته راپرېږدي چې د دې هډوکي مات شي او دا یې وخوري. نمبر 8 کې راځي ګریټ هونډ اویل. ملګرو، ګریټ هونډ د اولو کې د ټولو نه غټ نسل دی. دا سایز کې نارمل او له نورو اولو نه ډیر غټ دی. د دې ټمپر ډیر وي او دا ډیر زر غوسه کیږي. د دې وزن صرف 1 کیلوګرام دی، خو ملګرو د دې پنجې ډیر طاقتوري دي. دا یو شکاري سپي غوندې شکار خپلو پنجو کې نیولی شي. دې اولو ډیر خلکو باندې حمله کړې ده او د دې له پنجو نه انسان سر او مخ ته ډیر نقصان رسیدلی شي. د ورځې ټایم کې دا پرنده خو چاته څه نه وایي، خو ملګرو د شپې ټایم کې دا ډیره خطرناک کوي او ټول شکارونه د شپې ټایم کې کوي. نو ملګرو، په دې ویډیو کې 9 نمبر کې راځي آسټریلین میګپای. ملګرو، آسټریلین میګپای یو درمیانه او توره مرغۍ ده چې د دې مرغۍ اولتو سیزن وي نو دا مستۍ کې راځي او انسانانو باندې حمله کوي. انټرنیټ کې میګپای ډیر ویډیو به تاسو ته ملاوي شي کم کې چې دا په انسان حمله کوي او هغه ریکارډ شوي دي. او دې پورې چې دا مرغۍ خپل منځ کې جنگ هم ډیر کوي. دا مرغۍ زیاتره سایکل چلولو باندې ډیرې حمله کوي. د دې اولتو سیزن کې استرالیا حکومت دا اعلان کوي چې هلمټ په سر کوي او د کور نه راوځي او بیا یې چترۍ یا ځان سره راواخلئ چې د دې حملې نه تاسو بچ شئ. یقینا دا هم ډیره خطرناکه مرغۍ ده. په دې ویډیو کې په 8 نمبر کې راځي کراون ایګل. ملګرو، کراون ایګل ته د اسمان چیتا هم ورته ویل کیږي. دا په ساوث افریقا کې ډیر ساتل کیږي. دا هم دنیا کې د ټولو نه خطرناک پرنده ورته ویل کیږي. د دې ایګل شکل نازړور انسان هیرولی هم شي. دا ځنګل ځناور له دې خطرناک پرندې نه بله هم کېدلی نشي. تاسو به یقین نه کوئ چې دا هر څه شکار کولی شي. زیاده د ځنګل جانور او د شادو شکار هم کولی شي. شکاریانو ته له دې جالې نه د ځناور سرونه هډوکي هم میلاو شوي دي چې دا بره نه مات شوي دي. مطلب دې نه دا پته لګي چې دا پنجو کې دومره طاقت دی چې انسان باندې حمله وکړي نو هغې سره همش کولی شي. دا ایګل کراوډ واقع ډیر خطرناک دی. ملګرو، نمبر 5 کې راځي پیرګون پلیکون. ملګرو، باز دنیا کې د ټولو نه یو زړور مرغه دی. دې ته د اسمان ماسټر هم ویل کیږي. د دې خطرناک مخ دا د دنیا کې د ټولو نه خطرناک شکاري جوړوي. وړې او مرغۍ او مګو چینجو او داسې نور وړوکي شیان نظر په اسمان باندې وي چې چیرې پیلکون د خوراک نشو. پیلکون دنیا کې د ټولو نه تیز مرغه دی. د دې سپیډ 380 میټر په غنټه دی. مطلب په یو غنټه کې دا 380 میټره لاره وهلی شي. او چې دا کله ښکار کوي دومره تیز راځي چې پته هم نه لګي سو وشول. او که هغه ځای کې کیمرا کېږدي نو هغه ویډیو به سلو موشن کې ګوري، ځکه چې دومره سپیډ کې راځي او ښکار کوي چې کیمرا کې هم صحیح نه ښکاري. په نمبر 4 کې راځي سودرن جینټ پیټرل. ملګرو، پیټرل یو جالب او په کتو هم یو جالبه مرغه ښکاري. د دې مرغۍ دومره سپیډ وي چې په یو سکند کې 15 فوټه لاره وهلی شي. پیټرل د نورو وړوکو مرغیو شکار کوي. دا د سمندر غټ میانو ښکار هم کولی شي. تاسو به یقین نه کوئ چې دا مرغۍ د ځان نه غټې مرغۍ په اوبو کې ډوبي کې او مړې کې او بیا یې وخوري. دا واقع هم ډیر خطرناک مرغه دی.
نمبر 3 کې راځي موډ سوان. ملګرو دې مرغۍ ته هنس هم ویل کیږي. ملګرو دا مرغۍ تاسو سمندر، نیر، د اوبو ډنډ غاړې ته هم کتلی شئ. په کتو خو دا مرغۍ د انسان زړه اوبه کوي، خو نه به چې دا تاسو وګورئ نو حیران به شئ چې دا مرغۍ ډیره خطرناکه ده او کله هم حمله کولی شي. د دې وزن 14 کیلوګرام دی او د دې مرغۍ وزرې 8 فوټه اوږدې دي. دې مرغۍ ډیرو سپو ته د مرګ لاره هم ښودلې ده. دا خپل وزرو سره ډیر ځناور خپې هم ماتې کړي دي. 2012 کې یو کس سمندر کې وړه کشته یې چلوله، په دې باندې اچانک یو سوان حمله وکړه او هغه کس یې زخمی که اوبو کې مړ شو. بیا د دغه ځای حکومت په ماشومانو باندې پابندي ولګوله چې دغه ځای له دې ماشومان نه راولي خلک. په نمبر 3 کې راځي یوروپن هرنګ ګل. ملګرو یوروپن هرنګ ګل ته رنګ هم مرغۍ هم ورته ویل کیږي. دا په کتو ډیره غټه ښکاري او د ټول یوروپن ملکونو کې موږ ته ښکاره کیږي. هسې دا خو انسانانو ته نقصان نه رسوي، خو ګرمۍ موسم کې دا ډیره خطرناکه وي. یو دفعه یو کس کور کې د یوې مرغۍ جاله جوړه کړې او لوتو سیزن کې دا خلک د خپل کور نه 6 ورځې نه راوتل چې هغه خلک به د کور نه بهر راوتل، نو دې مرغۍ به په حمله کوله. نو دې له وجې دا مرغۍ ډیره خطرناکه ثابت شوې وه. په نمبر اول کې راځي ایګلز. ملګرو ایګلز ډیر جالبه او زړه پورې مرغه دی. دا په دنیا کې هر ځای کې موجود وي. ایګلز ډیر غټو ځناورو شکار کولی شي. دا د یو چیلي شکار هم کولی شي. دا د غره چیلي د خپو نه ونیسي او د غره نه یې ښکته راګوزار کړي او بیا یې وخوري. دې نه علاوه دا پیشو هم نیولی شي او شکار یې کولی شي او غټ غټ ځناور هم د هغه شکار کولی شي او خوړلی شي. نو ملګرو په دې ویډیو کې درته ما در وښودل 15 هغه شکاري مرغان چې کوم ډیر خطرناک دي. او که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو کمنټ کې راته ضرور ووایئ. او که داسې نور مزیدار ویډیو کتل غواړئ نو په دې یوټیوب دنیا کې به موږ چیرته ګورئ، هغې دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن ووهئ چې تاسو ته هر ویډیو نوټیفیکیشن سکرین باندې راځي. نو دې ویډیو کې فی الحال دومره دي، بیا در سره ملاویږم یو ښایسته ویډیو سره. هغې پورې الله حافظ.